الرحمن الرحیم. زموږ اساسو مسله په توحید کې شروع و. د توحید متعدد اقسام ذکر کړل، دغه فائدې مو ذکر کړې، دغه سره د شرک اقسام مو ذکر کړل، شرک اصغر او اکبر، د شرک قبایح ذکر کړل، تاریخ د شرک ذکر کړل شو. نن خبر یا ساته کفر بالطاغوت. طاغوت په لغت کې د طغیان نه خستل شوی دا عبارت د حد نه تجاوز، او په شرع کې سره ویل کېږي ما تجاوز به العبد، عبارت ده د هغه څه نه چې انسان په دې باندې تجاوز وکړي د خپل حد نه، چې هغه معبود دی که هغه متبوع دی که هغه مطاع دی، لکه دا باندې ابن قیم کړی ده. وروسته ویلي به ډېر اقسام هم ذکر کړی شي: طاغوت فکري، طاغوت شخصي، طاغوت شیطاني، طاغوت تنظیمي. خو لیکن دا خبر یاد ساته چې کفر بالطاغوت دا ګوره واجب دی، فرض دی. الله عز وجل د آدم علیه السلام په بچی باندې اوت دا مسله ذکر کړې ده چې کفر بالطاغوت کوي، ایمان په الله لري. دا ولی زګه بده کې تخلیل رضائل دو پای کې تحلیل بالفضائل او تخلیل رضائل مقدمه په تحلیل بالفضائل باندې زګه به یو کې دی فرق بلکې اقدار دی. سورہ نحل شپږ درشم بارت کې الله عز وجل فرمایي ولقد بعثنا، یقینا موږ لېږلي دي فی کل امه بار امت کې استاد په دې خبره ان اعبد الله، چې خلکو د رب العالمین بندګي وکړي او وجتنب الطاغوت، ځان اوسه طاغوت نه. کفر بالطاغوت څه معنی؟ محدثین دا معنا کوي چې کفر بالطاغوت دا معنا ته بده شي عقیده ساتي چې رب العالمین در بده خو ارڅو کولی نه دا بندګي چې ارڅو کوي هغه برباد ده، هغه به پرې دی نه به کوي، هغه سره به بغض لري. دویم دا معنا چې کوم انسانان دغه اهل ولا دغه به کافر ګڼي، دغه سره به دښمنی نه کوي. د تواغیت چې د اوس پنځه دي اگر کدا زید دی اول به کې ابلیس لعنه الله، ځکه دا سره په بل طرف باندې وشي. دویم هغه څوک عبد من دون الله چې دغه بندگی کې دي چې رب العالمین نه را بده خو او دور باندې راځي دي، لکه اکثر پیرانو کې د عادت دغه رکوع سجده کوي، هیڅ نو وي تندې ګونځي کېږي نه. دریم ته چې عام خلک دعوت ال عبادت نفسي چې تاسو ما بندگی کوي، مال رکوع کوي، مال سجده کوي، مال را مدد شوی. څلورم چې وسړی داوو کې دیوشي د علم الغیب نه چې زه په غیب باندې پوهیږم، دا د عقیده خبره د ازاله الغیب کې صدر چې لیکلي چې د غیب علم فقط او فقط رب العالمین د پاره د هیڅ څوک دا سره په هیڅ شي شریک نشته. پنځم څوک چې فیصله کوي بغیر ما انزل الله، کله وی الفاسقون، کله وی الکافرون، کله وی الظالمون. ابن عثیمین سے په خپل تفسیر کې به دغه فرقونه ذکر کړی دي. الغرض طاغوت یو څو اقسام لري: طاغوت ابلیس، طاغوت هغه څوک چې دغه بندگی کې دی چې دا پیرازي دی، طاغوت هغه چې هغه خلک دعوت خپل عبادت د نفس لا، طاغوت هغه چې هغه د علم الغیب دعوه کوي، طاغوت هغه چې حکم کوي بغیر ما انزل الله، طاغوت شخصي، طاغوت فکری، طاغوت تنظیمی، طاغوت عقیدوي. درې اصول ځان سره یاد ساتئ. اول معرفت العبد ربا، انسان برو چتیږي هغه رب العالمین پیژني. ان شاء الله د قران نه دا خبره موږ ذکر کوو چې په درې طریقو باندې الله عز وجل به پیژندل کیږي. دوی معرفت العبد دین، انسان به خپل دین پیژني، او درې معرفت العبد نبی، انسان به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني. چې هغه ته ویل کېږي هغه سوالونه د قبر رب دې سود دی، دین دې سود دی، نبی دې سود. به په دې باندې دا سوال چې په قبر کې د درې ته پوښتنه دي کنه زیاته نور مشتري. ای د امام پوښتنه کیږي مسجد فردوس کې روایت راغلی دی چې امام د څوک د خپل امام نه مراد امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل بل نه دی، بلکې الامام هو القرآن. قبر عذاب په تشمیته او سړي راځي، په چغولې باندې راځي، په شرک باندې راځي، په موږ نه کول باندې راځي، په دور کول باندې راځي، او کفر باندې راځي، په زنا باندې راځي، په عمل د قوم لوط باندې راځي، په ټکسون باندې راځي، په ټیم روزه ماتول باندې راځي، یو مور د بچی سزا ورکړي د ټیم مخ کې تینه غوسه کې بدی راځي، صحابو له کنسل کول باندې راځي، ټکسونه څوک عقل په هغه باندې راځي چې کله سره په قبرستان کې میته چې په هغه باندې راځي. د پکېږي په څو سورې ملک، د جمعې په شپه باندې مرګ، شهادت، د مؤمن جنازه، صدقه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درودونه وي. اول اصل چې سره رب العالمین څنګه پیژني په دې کې درې خبرې ځان سره یاد ساتي. ته بده شي وای چې رب زمونږ الله دی، هغه ذات چې هغه زمونږ تربيت کړي دی، ټول تربيت کړي دی په خپل نعمتونو. اسباب د بلنی پیدا کړي په هغه کې اثر ماچول دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې اساسي بنیادی لوی نعمت چې د قرآن او سنت او اسلام. دیم د عقیده بساتي چې الله عزوجل معبود دی، بل څوک زموږ د پاره داغه نه سوا معبود نشته. درې موږ خپل لب پیژنو په آیتونو باندې، په مخلوقات باندې چې د انور لګورا، په مې لګورا، د عرش لګورا، جبريل لګورا، د مخلوقات لګورا.
رب العالمین آیتونه به څه دي الليل والنهار یو شپه بلد یو تیاره بل رڼا یو زی بل راځي یو یخه بل ګرمه یو وړه بل وګدا نور سپوږمۍ رب العالمین په مخلوقاتو کې د اواز منلو دی وسمکیم دی اواز چې بده کې وشيږي دی په دې منځ کې ان شاء الله کله به خبره شي چې اول اسمان د سنو دویم او دریم او څلورم او پنځم او بل دویم چې انسان راوشي چې خپل دین او پیژني په دې کې څو مسائل ځان سره یاد ساته اول دین چې هغه نه قبليږي رب العالمین په نسبت هغه فقط او فقط اسلام څه معنی الاستسلام لله بالتوحید رب العالمین لغاړه کې خود التوحید او انقياد اغلب طاعت د شرک نه برائت او د مشرکین نه درې مرتبه لري دی یو اسلام دی دې سره به په خوا کې دویم ایمان دی او دریم چې د احسان دی دریم اصل چې انسان خپل نبی پیژني محمد صلی الله علیه وسلم په دې کې څه مسائل اول داغه نسب پیژندل دغه وخت درس کې ویلو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حشم ابن عبد مناف ابن قسي ابن كلاب ابن مراء ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضر ابن معد ابن عدنان ولجد عربنا دي وعرب اسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاة والسلام اولاد کړي ابراهيم عمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درش په تکاله چاش په تکاله ذکر کړي څو کسر غرزي څو ذکر کوي سروي کاله کې دا پیغمبر شو درش کاله د نبوت راغله د الله سکاله مکه کې ولس کاله مدینه کې په ورسم کاله هجرت وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت په معنی دا غری رسالت په معنی نبی په دې خبره باندې شوی چې اقرا اول ولا او ارسال په دې باندې شوی سورې مدثر باندې په دې کې اختلاف د چاول د ایتونه د کاغه راځي قول دا چې سورې مدثر سورې علق اول 15 ایتونه نازل دي بیرته وخت پر دا وحی بند او به سورې مدثر هغه اول له نسبت سره د نور لو دا اول له نسبت سره ټول کوم ځای کې پیدا شوی د مکه مکرمه کې هجرت چې ذکر بدري منورې موضوع دعوت صدا الله عز وجل را لګل دې په دې خبره باندې چې د شرک په کامله معنا باندې ځان بچ کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک توحید لرو بل الغرض نن منګه درې مرتبه ذکر کړي درې اصول مې ذکر کړو انسان رب او پیژني دین او پیژني نبی او پیژني رب بارکه بده شي عقیده ساتي چې موږ تربیته کړي لري هغه معبود دي مخلوقات لوی دي د دین په باره کې بداوي چې اسلام له بل دین قبليږي نه اسلام کې معنا د غاړ کې خودلو ده مرتبه دین درې دي اسلام دی ایمان دی احسان دی حدیث جبرئیل کې راغلی څلورم اصل سره به نبی پیژني نسب به پیژني نوم به پیژني نبوت به پیژني رسالت به پیژني بلد به پیژني مهاجرتوب به پیژني چې کوم ځای لاړ دی د کفر به طاغوت مسله مو ذکر کړه چې کفر به طاغوت دا واجب دی هغه به دې طریقه باندې تبع عقیده سره چې عبادت غیر الله ناروا او دغه احناف کافر دي رؤوس الطواغیت ابلیس دی هغه څوک چې دغه بندګي کې دي چې رب العالمین نه رب دی او هغه پیرازي دا د خلق خپل عبادت نه رب دی دا د هغه څوک چې د غیب دعوی کې هغه د حکم بغیر ما انزل الله کې هغه د طاغوت شخصي طاغوت فکری طاغوت تنظیمی طاغوت عقیدوي الله رب عزت موږ د هر قسمه طواغیت نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه